څلوېښت کاله زما دغه 40 کاله زما روژه ده او د خدای په دربار کې په ډېر کلک قدرت سره امید پر خدای دی چې ولاړ یم. تر هغه وخته ما ته د خدای وس راکړي تا سکندن مې خپله روژې بیا د خیره ناکامه نه کړم. د خاطرې یو غازي امان الله خان کوشش یې پر دغه کاوه چې خپل انتفاق یو کړي او تاسې خپل پر مکتبو کوشش وکړئ او دوباره نو دغسې وطني معاملې به نو داسې پرځا پخوا نه درلودې چې موږ دا په فراه کې موږ باید د غازي امان الله خان سره مجلس وکړو یا یې ووینو. دا خبرې مو نه دي خو نو دوباره نو خو د غازي امان الله خان ورپسې بیا ظاهر شاه و نو بل حکومت مې چیرې موږ ته درلودې. دا نور خو دا داسې روزه حکومت خو دا خو ګاهې دغه و څه نومېږي نجیب بیچاره و دغسې پناه یوړه دغه څه نومېږي و بین الملل چې پناه یوړه نجیب بیچاره بوغې کړې چغې کړې څه یې په خوله نه کاوه هغه و چې دی پناه یوړه بین الملل ته بین الملل طالبانو راغی دی 3 ورځې هلته مړ کړی و په دار یې وځړول. نو زیات خو ګډه ګډه ده نو اوس موږ څه ووایو که رښتیا پوښتنه وکړي حکومت خو میز و چوکۍ لري خو راسې کښېنئ کاکه ولې موږ وژنئ زموږ څخه څه غواړئ تاسې. دغه د شوز او خورما په مخکې ځوندرنو کې بین پټ کې هلته ولاړ شه خو هغه ورځ چې زه تلم ایران ته ما په خپله ګناهکاره سترګو ولیدل چې اتوبوس پروت مړي ورته پراته. ولې که غواړئ د افغانستان تازه خبرونه، مستند فلمونه، هنري او نوري ویډیوګانې وګورئ نو د پژواک یوټیوب چینل دلته سبسکرایب کړئ. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره